د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. اطلاعات او کلتور وزارت له لیکوالانو سره د کتابونو په چاپ کې مرسته کوي. د دې وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراحي وایي هغه لیکوالان چې د خپل کتاب د چاپ توان نه لري د خپل اثر د چاپولو لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت ته مراجعه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان سمیع الله ابراهیمي وایي سږکال د کار بازار مطالعاتو ریاست د بیکارۍ کچې او د کار د اړتیاو معلومولو په موخه د کابل په ګډون د 7 زونونو په کچه مطالعه پیل کړې ده. د راپورونو له مخې ډنمارک حکومت پارلمان ته یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې په دې هیواد کې قرآن کریم او اسلامي مقدساتو ته سپکاوی غیر قانوني عمل او جرم اعلانیږي. د دې طرحې له مخې به هغه کسان جریمه یا 2 کاله زنداني شي چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی وکړي. کابل ښاروالۍ وایي د دهدانات څخه تر دارالمان ماڼۍ پورې د سړک د قیر کولو چارې پیل شوې. کورنۍ چارو وزارت وایي د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژۍ لوی ریاست د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 33 تنه د یوې میاشتې زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شول. ملي دفاع وزارت وایي د بګرام هوایي ډګر او 221 شهید افتاب فرقې د انجینري تخنیکي ټیم لخوا 100 نظامي وسایط جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو معین الحاج ملا عبدالخالق عابد پروان کې یوې غونډې ته وویل په افغانستان کې کلونه جګړه شوې ده، آبادول یې وخت غواړي. اسلامي امارت هوډ لري چې د افغانستان هره شاړه زرغونه کړي. د ملي راډیو تلویزیون رهبرۍ له لوري د کارونو د لا ښه والي او وړتیاو لوړولو په موخه اړوند ولایتي امیرونو ته 3 ورځنی سیمینار پیل شو. په دې 3 ورځني سیمینار کې به یادو امیرونو ته پر بېلابېلو برخو کې مسلکي روزنه ورکړل شي او د کارونو د لا ښه والي په موخه به اړینې لارښوونې ورته وشي.